سلامونه، وخت مو په خیر دی. ولسمشر ځانګړی سلاکار وایي چې حکومت د سولې خبرو مخه نه ده نیولې. وحید عمر زیاته کړې حکومت وی داسې ډلې ته چمتو نه ده چې موږ د یو دولت په توګه ومني امتیازات ورکړي دي. ناټو وايي له افغانستانه وتل او پاتې کېدل ستونزې زېږوي. دغه سازمان ویلي که نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وکړي دا خطر شته چې دغه هیواد د تیرو 12 لسیزو بریاوې برباد شي. د پوهنې وزارت وایي چې د اسلامي تعلیماتو معاینه د وزارت له جوړښت څخه نه دی ایستل شوی. دغه وزارت سرپرست ویلي پلان لري چې دغه معاینات پر ځای د اسلامي تعلیماتو عالی اجرایوي بورډ جوړ کړي. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له ښوونیز مرکز څخه 400 ساتونکي فارغ شول. دغه تصدۍ وایي فارغ شوي ساتونکي به په هیواد کې د بنسټیزو پروژو او عامه تاسیساتو څخه ساتنه وکړي. او د عامې روغتیا وزارت وایي له دې وروسته به روغتیایي خدمتونه کورونو ته رسوو. دغه وزارت سرپرست ویلي 118 سیار ټیمونه یې فعال کړي او د کرونا وایرس خپرېدو په خاطر یې د اکسیجن ستونزې هم هوارې کړي دي.